یاسین قسم دې په قران حکیم چې ته په یقیني ډول پیغمبرانو څخه په سم الله او دا قران د برلاسی او رحم لرونکي ذات له خوا نازل کړی شوی دی ترڅو چې ته یو داسې قوم متوجه کړي چې د حقوق لرونه نیکونه متوجه کړی شوی نو او له دې کبله هغوی په غفلت کې غورځېدلي دي له دوی نه زیاتره خلک د عذاب د فیصلې وړ ګرځېدلي دي له همدې عمله هغوی ایمان نه راوړي مونږ د هغو په غاړو کې توقونه چولې دي چې په هغو سره هغوی تر زنو پورې نښتي دي له دې عمله هغوی سرونه پورته نیولي ولاړ دي مونږ یو دیوال د هغو په مخ کې درولای دی او یو دیوال د هغو تر شا مونږ هغوی په خلی دي هغوی اوس هیڅ نه ویني د هغو لپاره یو شان ده کته هغوی خبردار کړي او کې نه کړي دوی به نه مني د هغو لپاره یو شان ده ته خو هماغه څوک خبردار کولای شي چې د نصیحت پیروي وکړي او لنالیدلی رحمان خدای نه وویریږي هغه ته د بخښنې او غوره اجر زیری ورکړه مونږ په باوري توګه یو ورځ د مړو ژوندۍ کوونکیو کومې چارې چې هغه سره رسولې دي مونږ هغه ټولې لیکو او کوم اثر چې هغه ورسته پریخي دي هغه مونږ ثبتو مونږ هر څه په یو څرګند کتاب کې درج کړی دي دوی ته د مثال په ډول د هغه کلی د خلکو قصه واوروه چې کله هغه ته پیغمبران راغلي دوی ته د مثال په ډول د هغه کلی د خلکو قصه واوروه چې کله هغه ته پیغمبران راغلي کله چې موږ هغه ته دوه پیغمبران ولېګل او هغوی دواړه دروغجن وګڼل بیا موږ دریم د مرستې لپاره ولېګل او هغوی ټول وویل موږ تاسو ته د پیغمبرانو په توګه لېږل شوي د کلی خلکو وویل تاسو بل څه نه مګر زمون په څیر څو انسانان او رحمان خدای هیڅ کله کوم څه نه دی نازل کړي تاسو مازی دروغ وایي پیغمبرانو وویل زمون پروردگار په هیږي چې مونږ ارومرو تاسو ته د پیغمبرانو په توګه لېږل شوی او پر مونږ باندې لروخانه څرګند پیغام رسولونه پرته نور څه مسؤلیت نشته د کلی خلکو وویل مونږ خو تاسو قدمونه د ځان لپاره بد فعال ګڼو که تاسو لاس و نه خلئ نو مونږ به تاسو سنگسار کړو او زمونږ له خوا به تاسو ته دردناک عذاب ورسی پیغمبرانو جواب ورکړ تاسو بد فعل خو په خپل له تاسو سره دی دا خبره تاسو له دی کوي چې تاسو ته نصيحت وشو اصلي خبره دا ده چې تاسو له هدا وتلی خلکی په دې ترڅ کې د کار لری ګوخینه یو سړی په منډه راغی وی ویل ای زما قومه د پیغمبرانو پیروي غوړه کړی د هغو خلکو پیروي وکړي چې له تاسو نه څه اجر نه غواړي او پر سم لار دی او زنو ولې د هغه ذات بندگی و نکړم چې هغه زه پیدا کړم او د هغه لوري ته تاسو ټول ورګرځیدل دي ازله هغه پرته نور معبودانو نیسم په داسې حال کې چې رحمان خدای ماته د څه ځان رسول اراده وکړي نو نه د هغو شفاعت ماته څه په کار راتلی شي او نه هغوی ما ژغورلی شي که زه دا کار وکړم نو زه به په څرګنده گمراهۍ کې اخته شم ما خو ستاسو په پروردگار باندې ایمان راوړ تاسو هم زما خبره ومنئ په پای کې هغو خلکو هغه وواژه او هغه ته وویل شول چې نن وځه جنت ته هغه وویل کاش کې زما قوم ته معلومه وای چې زما پروردگار د تشی له عمله ماته بخنه وکړه او زی په عزتمند خلکو کې داخل کړم له هغه وروسته د هغه پر قوم مونږ له اسمانه کوم لخر راکوز نکړ د لخر لیګو ته زمونږ څارتیا نه و فقط یو چیغه وشو او په ناڅاپي ډول هغوی ټول مړی یخ کرخ ولویدل افسوس د بندگانو په حال باندې هغه ته چې هر پیغمبر راغی په هغه پورې ملنډي مسخري وکړي آیا هغوی نه دي لیدلی چې موږ له هغو نه مخکې څومره قومونه هلاک کړي او له هغه وروسته بیا هغوی هیڅ کله د دوی خواته راستانه نشول دوی ټول به یو ورځ زمونږ په وړاندې حاضري او د دوی لپاره مرز مکه ونی خانه ده موږ هغه ژوندۍ کړه او له هغې نه مغله راوېستله چې دوی خوري موږ په هغې کې د خرما او انګورو باغونه پیدا کړل او له هغې نه مو چینې راوخوټولې ترڅو چې دوی د هغې میوې وخوري دا هر څه د دوی د خپل لاسونو پیداوار نه دي نو آیا دوی شکر نه باسي
پاک دی هغه ذات چې هغه د ټولو اقسامو جوړې پیدا کړي که هغه د زمکې له نباتاتو څخه وي یا په خپل د دوی له جنس یعنی انساني نوع څخه یا له هغو شیانو څخه چې دوی حتی پیژني قدر هم نه. د دوی لپاره یو بل نه خانه شپه ده، موږ د هغې له پاسه ورځ استکو نو پر دوی تیار خوري او لمر هغه د خپل استوګنځي خواته ځي. دا د خورا ډیر د قدرت خاوند په ذات وضع کړی حساب ده. او سپوږمۍ د هغې لپاره مونږ پړاوونه ټاکلي دي تر دې پورې چې له هغو پړاوونو نه تیرېدلو سره بیا هغه د خرما وچه څانګه غوندي شي. نه د لمر په وس کې دا شته چې هغه سپوږمۍ ونیسي او نه شپه پر ورځ مخکې کېدلای شي. دا ټول په یو فلک یعنی مدار کې لامبو وهي. د دوی لپاره دا هم یو نښانه ده چې موږ د دوی زوزات په ډکه شوی کشتۍ کې سپاره کړل او بیا موږ د دوی لپاره همغه سي کشتۍ نورې پیدا کړې چې دوی پکې سپریږي. که موږ وغواړو نو دوی به غرق کړو، هیڅوک به د دوی فریاد اوریدونکي نه وي او دوی ته به په هیڅ ډول نجات ورنکړ شي. فقط همدا زموږ رحمت دی چې دوی ژغوري او تر یوې ټاکلې مودې پورې له ژوند نه د ګټې اخیستلو فرصت ورکوي. دوی ته چې کله ویل کېږي چې له هغه عاقبت نه ځان وژغوري چې ستاسو مخې ته راځي او ستاسو تر شاته شوی دی، شاید پر تاسو رحم وکړای شي، نو دوی ځان ناګاه راچوي. دوی ته چې د دوی د پروردګار له آیاتونو څخه هدایت راځي، دوی ورڅخه مخ اړوي. او کله چې دوی ته ویل کېږي چې الله تاسو ته کوم روزي درکړې ده، له هغې نه یو څه د الله په لار کې هم ولګوي، نو دا کسان چې کافر شوي دي ایمان راوړونکو ته په جواب کې وایي آیا موږ هغه ته خواړه ورکو؟ که الله غوښتي وای نو په خپل به هغه ته خواړه ورکړو. تاسو خو بیخي گمراه شوي. دوی وایي چې دغه د قیامت اختار به کله تر سره شي. وخی که تاسو رښتینی یې. دوی وایي چې دغه د قیامت اختار به کله تر سره شي. وخی که تاسو رښتینی یې. په اصل کې چې دوی کوم شي ته سترګې په لار دي، هغه فقط یو هیبتناک چیغه ده چې په ناڅاپي ډول به دوی په هغه حالت کې راګیر کړي چې دوی په خپل دنیوي چارو کې شخړه کوونکي وي او په هغه وخت کې به دوی وصیت قدر هم نه کړی شي، نه به خپل کورونو ته بیرته وګرځیدای شي. بیا به یو شپېلې پوکړه شي او په ناڅاپي ډول به دوی د خپل پروردګار حضور ته د وړاندې کېدو لپاره له خپل قبرونو څخه راوځي. په ورختای سره به وایي اوه دا چا موږ له خپل قبرونو څخه راپاتولو؟ دا همغه شاید چې رحمان خدای د هغه وعده کړی و او د پیغمبرانو خبره رښتیا و. صرف یو قوي आवाज به وي او ټول به زمونږ په وړاندې حاضر کړی شي. نن به پر هیچا د یو بڅری په اندازه ظلم نشي او تاسو ته به هغه څه بدله درکړای شي لکه څنګه چې تاسو عمل کوو. نن جنتیان په خوندونو اخیستلو کې بوختي. هغوی او د هغو مېرمنې به ګڼو سیورو کې وي، بالښتونو ته تکیه کوونکي. د خوراک څخه هر راز خوندور شیان هلته د هغو لپاره موجود دي. هر څه چې هغوی وغواړي د هغو لپاره حاضر دي. د مهربان پروردگار لخوا هغه ته سلام ویل شوی دی. او ای مجرمانو نن تاسو بیل شئ. ای د آدم اولادونو، آیا ما تاسو ته هدایت نو کړی چې د شیطان بندگی مکوئ؟ هغه ستاسو ښکارا دښمن دی او یوازې زما بندگی وکړئ، دغه سم لار ده. خو سره له دې شیطان له تاسو نه یو لوی ډله گمراه کړه. آیا تاسو نه پوهیدلی؟ دا هماغه دوزخ دی چې له هغه نه تاسو ویرول کېدلی. کوم کفر چې تاسو په دنیا کې کاوه د هغه په بدله کې اوس د سون مواد شي. نن مونږ د دوی خولې بندو، د دوی لاسونه به موږ سره خبري وکړي او د دوی په کې به شاهدي ووهي چې دوی په دنیا کې څه په کسب ګټلي دي. که مونږ وغواړو نو د دوی سترګې به په خلې هواري کړو، بیا د دوی د لارې خواته په ځغستلو وګوري څنګه به دوی لار وویني. که مونږ وغواړو نو مونږ به دوی پر همدې خپل ځای په داسې شان مسخه کړي پرېږدو چې دوی نه وړاندې د تلو وسو لري او نه د بیرته ستنېدلو.
چاته چې موږ اوږد عمر ورکو د هغه ساخت موږ سرچپه کوو د دغه حالاتو په لیدلو سره دوی نه پوهیږي. موږ دغه پیغمبر ته شعر نه دی ورزده کړی او نه شاعري له سره خایيږي. دا خو یو نصیحت دی او روښانه لوستل کېدونکی کتاب ترڅو چې هغه څوک وډار کړي چې ژوندۍ وي او پر انکار کوونکو باندې د عذاب خبره ثابت شي. آیا دوی نویني چې موږ په خپل لاسونو سره جوړو شوی شیانو څخه د دوی لپاره څاروي پیدا کړل او اوس دوی د هغو خاوندان دي؟ موږ هغه په داسې شان دوی ته رام کړی دي چې له هغو نه پر ځینو باندې دوی سپریږي د ځینو دوی غوښه خوري او په هغو کې د دوی لپاره راز ګټي او د څخلو شیان دي. آیا دوی شکر نه باسي؟ لدې هر څه سره دوی له الله جل علا شانه پرته نور خدایان نیولې دي او دا هیله لري چې له دوی سره به مرسته وکړي شي. غویلو دوی سره هیڅ مرسته نشي کولای بلکې برعکس دوی د هغو لپاره تیارسي لخر جوړ شوی دی. خانو کومې خبرې چې دوی جوړوي هغه د تاونه زوروي. د دوی په پټو او ښکارا ټولو خبرو باندې مونږ پوهیږو. آیا انسان نه دی لیدلی چې مونږ هغه له نطفه نه پیدا کړو بیا هغه ښکارا شخړه کوونکی شو؟ اوس هغه پر مونږ پورې مثالونه تړي او خپل پیدایښت هیروي. وای څوک به دغه هډوکی را ژوندۍ کړي چې کله دا وراست شوی وي؟ دته وای دا به همغه ذات ژوندۍ کوي چې هغه مخکې دا پیدایښت کړی او هغه د پیدایښت په هر کار پوهیږي. هماغه ذات چې تاسو لپاره لښنی سمسوري ونی څخه اور پیدا کړ او تاسو له دین خپل غریب لوي. هغه ذات چې اسمانونه او زمکه پیدا کړل په دې باندې قادر نه دی چې د دوی په څیر پیدا کړی شي؟ ولین په داسې حال کې چې هغه ماهر خلاق دی. هغه خو چې کله دی وشي اراده کوي نو د هغه کار هم دومره دی چې ورته حکم وکړي چې شه او هغه کیږي. پاک دی هغه ذات چې د هغه په لاس کې د هر شي بشپړ وس واک دی او د همغه لوري ته تاسو ورګرځول کیدونکي یاست.